د الله متعال په ګناهګار بنده باندې پنځه احسانات. اول دا چې هغه فی الحال شرموي نه، پرده پې اچوي. دویم دا چې رزق پې نه بندوي. دریم دا چې فی الحال ورته جزا نه ورکوي، سزا نه ورکوي. څلورم دا چې طاقت یې نه ختموي. پنځم دا چې که چیرې توبه وکړي الله تعالی توبه یې قبلوي. الله جل شانه په قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای هغه مسلمانانو چې ایمان مروړی دی خالص توبه وکړئ. دلته نصوحا نه مراد دا دی چې یعنې تاسو داسې توبه وکړئ چې هغه کې بل څه شی نه وي، خالص توبه وي. او همدغه شان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کوم کس چې توبه کوي د توبې نه پس هغه داسې ګرځي لکه چې بالکل ګناه یې نه وي کړی، لکه داسې الله تعالی یې بخي. پس ورونو موږ ته پکار دی چې موږ الله تعالی ته توبه وکړو او کوم ګناهونه چې کړي الله تعالی نه مغفرت وغواړو. الله متعال څومره غفور رحیم ذات دی. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ان الله غفور رحیم. بشک الله متعال غفور او رحیم ذات دی. که چیرې موږ الله تعالی ته توبه وکړو الله تعالی هم توبه قبلوي. پس ورونو راځئ چې څومره ګناهونه مو کړي الله تعالی ته توبه وباسو. الله تعالی هم بخي. د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشته.